وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف أكرم بجمع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هغه د دنیا حکم د آخرت حکم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. د دین ارستا د دې مډالي بیان کړي چې منافقان ورته وي ضالین په سورته فاتحه کې تعبیر کنه شوی. ومن الناس من يقول زين د خلقنا غدي چې وي آمنا بالله من ایمان اورل په الله باندې او باليوم الاخر او په ورځ واستنې باندې وما هم بمؤمنين او ندي دوی ایمان والا. ګور دلته دوه شیان ذکر کړه. آمنا بالله وباليوم الاخر. حال دا دی چې ایمان په دې دوه شنو نه جوړیږي. ایمان الله منل، رسول منل، احکام منل، قران منل، پیغمبران منل، ملائکه منل، کتابونه دا ټول منل، علی ایمان جوړیږي. دلته صرف دوه شیزونه یاد کړو. سوي آمنا بالله وباليوم الاخر. نو په دې سره مؤمن نه جوړیږي. نو څنګه دې په دې ټکی باندې مؤمنان نه دوه کول. اصل کې د قران مقصد بل دی. په ایمان کې ډومبه څه شه دی؟ ډومبه څه شه دی؟ الله منل او اخرت د اخرت منل. دا من کې په خپل رااله پیږي. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تاخير کسوي ثم اتم الصيام الى الليل. اول او اخر دا ورځ ګټول په خپل رااله. اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. دا ماجګر او دا ماقام کې په خپل رااله. نو دلته اول او اخر ذکر کړه. دا نور خو مېز کې او دا کې په خپل رااله. قران وی وما هم بمؤمنين. ذکر ایمان اغا عبارت د تصدیق نه بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم. او دوی کې تصدیق نو. فیوم مثلهم يخادعون الله والذين آمنوا. دوکا کوي د الله سره او دا کسانو سره چې ایمان والا دي. وما يخدعون الا انفسهم ما يشعرون. او دوکا نه کوي مگر د ځان سره وما يشعرون او دای نه پوهیږي. خدع تسوي د لغت په لحاظ باندې او دارنګي د عرف په لحاظ باندې. خدع لغت کې ویل کېږي پټول یا په معنا د فساد باندې. چا ویل دي خدع وای پټول او د لغت په لحاظ. منافقان خپل کفر څخه پټاو یا خدع ویل کېږي فساد تا د لغت په لحاظ باندې. او منافقان هم څه کول؟ فساد کول. د عرف په لحاظ باندې د خدع معنا کوي امام علوسی رحمه الله صاحب د روح المانی. هغه وی په خیال د بل چا کې هغه چیز واچوي چې خلافي د اراده ستانه. ستا اراده یو شی دی، ستا اراده د ګناه او د بل چا پر ذهن کې خیر وغورځوي. او تا اراده چا کړله؟ د غلا او د فساد. دې ته وایي خدع. په خیال د بل چا کې هغه څه واچي چې هغه خلافي د ارادې ستانه چې بدي ده. ستا اراده څه ده؟ بدی. او د بل په خیال کې چا څه واچوله؟ خیر. دقه ته وایي امام علوسی وایي خدع دې ته وایي. په دې معنا باندې خدع دا ریا ته هم ورالله. کم ته چې سمعت او ریا منګ او تاسو وایو. ځکه آلته ته په مانځه ولاړې خلکو ته دا ښې چې دې مونځ کوي. دنه اراده دې دا ده چې ما ته خلک څه وایي؟ مانځګزار ووایي.
همدارنګ هغه اعمال چې مقصود پاغي کی حصول د دنیاوی درس قرآن ورکي خلق ته ذهن کې وراچه زما مقصد دا دی چې ماتم ثواب ملاو شي زم په هدایت باندې راشم لشل کسان نورم په هدایت باندې راشي خلق ته ذهن کې دا وراچه او پټ مقصد دی دا دی چې په دې باندې معاوضه واخلم څوک پیسې مې لاله راځي همدارنګ کورون تزي ختمونه کوي د قرآن روجي ختمونه کوي تا ته وی دا لله فی الله کومه خو ته د ختم په اخر کې پیسې ورمکه او بیا بل کال ورته وی چې قاری صاحب زمونږ جماعت ته راشه هغه یا پروس کال مې چې کړی هغه مې بد کړی تیرا کې ما سره د تیراوالو سیږي هلته د روجي امامت لا کم طالب تلو اختر په ورځ باندې صرفیا ورنکړه نو بیا ورته وی چې دا یو میاشت دا ګندګیم په ما باندې اسی وخړله بیا ورته دا وی او دلته خلکو ته په ذهن کې وراچي دا موږ د الله لپاره کوو او دا خلک د الله لپاره سره کومک کوي دی خلکو له قسم ورکړي چې دا قاری صاحب چې تا ته ختم نه وکړه تا یو روپۍ ورته نیوله چل دی چل یخادعون الله دا مخادعه به قیامت کې معلومه شي اوس خو څوک نه مني اوس په چې هر چا ته څه وایو وایي دا نوې مسلې دي خو تاسو خپله سوچ وکئ قارین مولین ختم لا بوځئ هلته کور کې پې ختم وکړئ اگر چې دا طریقه په صحابو کې نه وه چې دا سپارې تقسیم کا یوه ته ووایه یوه ته ووایه یوه ته ووایه یا دوه ډوله ورکړي چې سړی مخامخې خو څه سر وخوځئ چې هغه نه وزیواله چیني راوړه ختم وشو بلکل وشو سپارې راغونډي هغه نقصانونه خو په ځای پرېږدوه خو تی بوځه او مولا چای ورکا مولا روټۍ ورکا مولا پیسې ورکا تی را دسره رسخت کا بیا وروسته یا ورپورې څه ټپکاټ ونښلوه چې دی جومات ته پو راځي چې دومره کنځلې کړي چې بیا څه یاد وساتي دا ما خپله لیدلي دي سلی مه ورسره واړه وکړه دا مې په دې خپلو غوږو کې اورېدل دي ما باندې اسې سره خپل جومات نه دا قاریان راوستل هغه کنځلې کول چې زه ته حیران لاړم نو ظاهرا امام علوسی عجیبه تعریف کړی دی دوکه د بل په ذهن کې هغه څه ورواچي هغه چې خلاف ستا د ارادې نه نو په دې کې خد هم راغله په دې کې ریا هم راغله او په دې کې هغه اعمال چې په غرض د دنیا باندې خلک کوي هغه هم پکې راغله دې ته وایي خدع یخادعون الله تګي کوي د الله سره امام قرطبي معنا کوي خدع څه ته وایي تعمل بما امرك الله به کوي خو هغه څه چې الله درته په حکم کړی دی او وتطلب به غیره مراد د بل شی دی ظاهرا کې خدا الله امر پوره کوي خو مراد د بل شی دی هم دې معنا ته موږ ګورئ بیا زمونږ د کاروایي ته موږ ګورئ راشي قرآن صحیح وګورئ صحیح مطالعه کوي که بیا پکې څه شک د چا پاتې شو بیا دې ما ته ووایي چې دا ما خو درته ویل که نه په دومره ساعت کې دا موږ دا رکو نه ده پوره کړې په دومره ساعت کې خلکو نیمه سپاره او سپاره خلاصه کړي ځان پرې څوک نه په عذابوي زه په دې ګاډي کې راتلم تاسو یقین وکئ لس ځل نه زیات زه پکې وده شوم او چې کله به هغه بریک و زه به رابیدار شوم ټوله شپه پرې زه تېره کوم خواڅ نه کېږي دغسې یاد کوئ ځان پرې په عذاب کوئ او بیا نور ته ورسوئ اوس خو ستاسو په ذمه ډېره غټه مسله راغله غټه دا خو ستاسو اوس په ذمه ده چې نوجوانان پوه کوي بوډاګان پوه کړي زنانه پوه کړي دا کوم رسم و رواج چې په موږ او تاسو کې دی چې دا زموږ د ژوند نه وځي او هغه شرعي کارونه او شرعي اعمال زموږ او ستاسو په ژوند کې راشي اوس که ختم کوو هم د الله دپاره به کوو که دا د روژې وي او که د چا په کور کې وي که درس قرآن ورکوو هم مقصد به هم دا چې موږ نه الله راضي شي زموږ عقیده جوړه شي د نورو عقیده جوړه شي او دا به پړه کې نه راولي چې ما سره په څوک کومک وکړي اخره کې مال چاندي وکړي دا به زړه کې نه راولو که نه دا اعمال ټول برباد دي ټول په سینې ملا وکوئ دې ته دوکه وایي یخادعون الله اوس بله خبره هغه دا د خدع معنا خو معلومه شوله امام قرطبي وایي
تعمل بما امرك الله به وتطلب به غیره دا الله امر پوره کوي خو مراد دی بل شی دی لفظ یخادعو راغی خادع یخادع باب مفاعله ده باب مفاعله کې فعل من الجانبین دی نو سمانا دوی د الله سره دوکه کوي والله د دوی سره دوکه کوي د دې سو جواب دي سو رومبنه جواب خدا دی چې ګوري د هر چا عمل داغه د شان مناسب د هر چا عمل د انسان خدعه د انسان د شان مناسب او د الله خدعه د الله د شان مناسب هیڅ مشکل نشته زما لیدل زما د شان مناسب او ستا لیدل ستا د شان مناسب د الله لیدل د الله د شان مناسب زما اوریدل زما د شان مناسب د الله اوریدل د الله د شان مناسب زما لاسونه زما د شان مناسب د الله لاس د الله د شان مناسب زما سترګې زما د شان مناسب د الله سترګې د الله د شان مناسب کدا معنا وکړو نو د سورۃ النساء آیات به هم پځې شي سورۃ النساء تاسو وګورئ آیات نمبر 142 ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم دا چې څنګه په صفات د بندگانو کې راغلي د صفات الله کې هم راغلي خو ته وګورئ په خبره د قران آیات دی ورسېد خدای د شان مناسب ځکه جزاء د عمل د جنس د عمل دا الله صفات دویمه توجیه باب مفاعله کله د جانب واحد د پار راځي د فعل د پار راځي د یو طرف نه عاقبت اللسه غل پس می منډه واخته او غل می وزغلاو حالته کې دا معنا څوک نه کوي چې ما غل زغلاو او غل زغلاو لما همدا به مفاعله ده خو د یو طرف پر استعمال شوی دی درېما یخادعون الله فی زعمهم په خپل خیال کې دا الله سره دوکا کوي کله الله سره دوکا نه کوي فهمت مرال دویم اشکال هغه ده چې خدع معنا ما پټاول وکړه ځکه خدع څه ته وایي پټاول وکړه نو د الله سره خو خدع ممکنه نه ده ځکه د الله خو څه شی پټ نه دي څنګه وایي یخادعون الله د دې یو جواب خو هغه دی چې عبارت کې تقدیر دی یخادعون رسول الله یخادعون الله معنی یخادعون رسول الله خو مضاف حذف شوی دی مضاف له پاغه ځای ولاړ لیکن د دینه ښه جواب هغه دی چې کوم قران په خپل کوي خدع معنا پټول دي خو راځي چې دې خلکو عقیده سوا سورۃ حامیم سجده تاسو راوړوي آیات نمبر 2 فما کنتم تستترون نوې تاسو چې پردم کوله د دینا ایشهد علیکم سمعکم چې گواهی وو کې پتا سبحانه تاسو غوونه ولا ابصارکم نستاسو سترګې ولا جلودکم او نستاسو ترمنه ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لیکن تاسو عقیده درلوده چې بشک الله نه پوهیږي په ډیرو هغه څه باندې چې تاسو کوي نو د دوی د عقیده و چې دا ځینې کارونه من کوو دی باندې الله خبر نه دی نو دا دوکه و د دوی په ګمان کې چې دا خو من کوو په دې باندې الله خبر نه دی اوس خدع معنا سپاره وتله خو د دوی په ګمان نه تقدیر ته ضرورت شته او نه بل څه قرآن داسې کتاب دی چې کوم ځای کې اجمال وکړي بل ځای کې دا سودا د خلکو وباسي خو لټول غواړي پاڼه اړول غواړي اخني کې اوس دلته پته ولګېده چې دې خلکو دا عقیده وه لکه په دې اوس زمانه کې هغه خلک چې د یونان د فلسفې نه متاثر دي هغوی هم په دې عقیده باندې دي چې الله په جزیاتو نه پوهېږي او په کلیاتو باندې څه کېږي پوهېږي دلیل څه وایي جزیاتو کې تغییر راځي او علم معلوم خو یو شی دی نو کمنګه دا اومنو نو د الله په علم کې به تغییر راشي او چې د الله په علم کې تغییر راغی نو دنیا ورانه شوله او که د جهل نسبت ورته کوي نو خیر دی باران نه تختې ناوې لاندې ودرېږي
او پاره کې خیر غني ساده مخلوق دنیا کې شته دی نو قرآن سم چل کې قرآن سم دوکې کوي یخادعون الله دوی ټګي کوي په خپل ګمان کې د الله سره والذین آمنوا او دا کسانو سره چې ایمان والا دي وما يخدعون الا انفسهم او دوی ټګي نه کوي مگر د ځان سره وما يشعرون او دوی نه پوهیږي شعور نه لري ګورئ وما يخدعون الا انفسهم دا ما الا ترمنځ چې راشي هغه کې مقصد سوي حاصر لا اله الا نه پوهیږي نو ما يخدعون الا انفسهم دین معنا د چا سره وتله د حسد نو یخادعون الله خو دې به منافات لري نه پوهیږي دلته حسر وک وما يخدعون الا انفسهم دوی ټګي نه کوي هیڅ چا سره مگر د چا سره کوي د ذات دا معنا ده کنه نو یخادعون الله به سمانه هغه کې خدا راوتر چې ټګي د الله سم کوي او د مؤمنانو سم کوي او دلته حسر کوي وما يخدعون الا انفسهم خو نشو سوال باندې هو رسېدې کا دا غي جواب ته ګوري د هر فعل یو ابتدایي یو عاقبتي د هر عمل یو ابتدا ده یو عاقبت ده هغه چې یخادعون الله وای دا په اعتبار د ابتدا سره د ابتدا په لحاظ باندې حصر نشتا خو د عاقبت په لحاظ باندې تاوان الله تشتا ها مؤمنانو تشتا پیغمبر تشتا تاوان ټول چاله ده الحمدلله حصر صحیح شو غلط شو کوئی نه شله دا حصر دی په اعتبار د ابتدا سره نه بلکې په اعتبار د عاقبت او د انجام سره نو انت د فعل ابتدا ذکر شوی دا او د وما يخدعون الا انفسهم دلته د فعل عاقبت ذکر شوی دی او عاقبت په لحاظ باندې خدا تاوان ټولم دوی تر سي کنه دا دوکا او نقصان ټولم ځان ته دغه څه نقصان دی پکې من باندې لکه ګوري وما رميت اذ رميت وما رميت اذ رميت تا وشتل نه دي کړی کړی چې وشتل وکړه نو دا خو ښکارته نه خوځ دی کنه خدل تا یو د دې فعل ابتدا ده بل انتها ده وما رميت کی انتها ته مراد ده اذ رميت تی ابتدا ته مراد ده څنګه یو آل تر دې کاغذ رسیدل دي ایو د لاس نه گزارل دي آل تر رسول ته نشي کول آل ته چا ورسول الله او دلته نه گزار چاکل دقه دلته هم یو د ابتدا د فعل بل د انتها او عاقبت د فعل اول چې وی یخادعون الله دا د فعل ابتدا ذکر کوي او وما يخدعون الا انفسهم کې چې حصر کوي دا حصر د په اعتبار د عاقبت سره انجام په لحاظ باندې د تاوان ټولم دی ته ځکه رسته تتمه کوي په ما يشعرون باندې هغه مخکنه دوکه خدای پویدل نه به ما يشعرون څه معنا خو په دې نه پویدل چې دوکه عاقبت بسوي زما په تاوان په دې نه پویدل وی کال په کال مطالم دیریږي او تفاسیرم دیتیږي اوس دا څو توجیه دا تیر کال معنی دي خدمران وزین ته اوس خبرې وځي ایو سره ترجمه د خپل په منډه باندې او کې خلاص بشي